نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دین دا خیر خواہی دا، دین نصیحت تے، دا اللہ جل جلالہ خیر خواہی ہم دا اللہ دا رسولم دا او دا مسلمانانو دا پارا ہم دا اللہ دا پارا دا خیر خواہی دا چی یو بندہ دا اللہ پاک یووالے امنی، دا اللہ توحید قبول کی، اللہ سر سوک شریک جوڑنے کی، او دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغد پارا دا چی دا دا اطاعتو شی، دا دا تابیداری شی، او دا عام مسلمانانو دا پارا دادا چی یو بندہ بل بندہ مسلمان تا ضرر نرسی، خیر ور رسی او که خیر نشی ور رسولے چی ضرر ور نرسی. پدی وجہ دا دین سمر تعلیمات چی دی او سمر خبری د دین دی پدی کی عظیم خیر دے، د انسان د دنیا فیدم پکی دا او د آخرتم دا، او پدا سے انداز کی دی چی د دین بہتر بل انداز وی نشت دے، پدا سے ترتیب کی دی چی د دین خکول بل ترتیب نشتا. پا دین کی بعضی خبری راسی دی چی آغا پا ظاہر منگو تاسو تا وڑی خکاری، لیکن دا اغی ثوابونم زیاد تی او فائدی یہ ہم دیری دی. مثلا پخیل آسمان دی روٹائی خوڑل، پخیل آس خوراک کول یا پخیل آسمان دی سکل کول، یا ہر د عزت کار چی دا پخیلاس یا پخی ترتیب باندې کول. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بپا ایو خکار کی خیر طرف خخولو. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب التیمن فی کل شیء حتی فی تنعله وفی ترجله وفی شانه کله. تردی چه پسر کو منزولو کی پگیرہ کو منزولو کی او پیزار پا پوکول کی بیم دا خیخ پی او دا خی طرف اہمیت کارکاو دا بے مخی کاو. مسجد تا داخلی دو خیخ پا بے مخی کرده، کور تا دنکی دو خپل کور تا خیخ پا بے مخی کرده. دا بیت الخلان با دا قضای حاجت نا چی بفارغ شو و توبا نو خیخ پا بے مخی کرده. مسجد نا با چی کل بہر و تو نو گسخ پا بے مخی کرده، او کل با چی بیت الخلا تا دنکی دو نو گسخ پا بے وڑان دکللا خیب رستو کرلا. دا دا جوان تیرولو ترتیب دی چه مونگ تا زمونگ دین را خودلے رے. او پا دی وجہ زمونگ پا دین کی دا تعلیم دی چه پا گس لاس بغیر عذرہ دی خوراک نمن راغلی دا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی پا گس لاس خوراک مکوی شیطان پا گس لاس خوراک کئی. دا پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات پا پیزار چولو کی، پا جامو غستولو کی، پا خوراک کی، پا سکلو کی، طول داسیو. تاسو خیالی او 10 چاردام کڑنبے مونگا خیل آسو وینزو، خیخ پا وینزو، سپیگمو کی چوبا چو ول خیس سپیگما کی اوبا چو چه مخ کل وینزو نو دی ترتیب باندې لومبه دا اوبه دی خی طرف ته نږدې کو.
د صحابه کرامو په دې دومره عملو دومره پابندۍ سره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم تعلیم کړی دی امت ته سخودلی دي دا غي دومره سخت په عمل کې یو صحابي دی حضرت معاذ ابن جبل رضی الله عنه حضرت معاذ ابن جبل رضی الله عنه بیمارو په کټ باندې پروتو نو هغه اراده وکړه چې لاړې توکي یې اوتکل وی توکل بیا فرمایل چې زکل نو مسلمان شوم ما خي طرف ته لاړې نه دي توکلی ځکه قبلي طرف ته لاړې توکل یا متیازي کول یا پوزه سونول دا منري بیا دبی دا دغه شانتي خي طرف ته لاړې تو کولم منري نو چې ضرورت شي لاړو تو کولو به ضرورت به لاړم نه تو کې هو که ضرورت شو د لاړو تو کولو نو ګس طرف ته بل لاندې رسي دغه به تو کې دا څه به نه دا آداب دي او خي طرف ته به نه قبلي ته به نه دا څه حضرت معاذ ابن جبل رضی الله عنه او فرمایل چې کله زه مسلمان شوم ما ګس طرف ته لاړ نه تو کلی ناخي طرف ته لاړ نه تو کلی خوز بیمار شوم ما بیمارم او ګس طرف ته اوړې دې نشم نو ډېر افسوس کوم چې دا د آدابونو خلاف کار را نه کی ډېر شکاله د په اسلام کې تیر شي دغه وخت چې یو صحابي مبارک د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په هغه خبرو چې هغه آداب دي دومره کلک پابندي نو ابد فرض سمره پابندي د سنت موکده او بسونه پابندي په دی وجہ دا خبره موت ته وړه ښکاری د يهودو د نصاراو یعنی د انګريزانو د اسلام دشمنی او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د دشمنی د وجینا د نبی علیہ السلام غ سنت موږ نه لري کیږي موږ سره هیڅ پروا نشته د انګريز هغه زهريله تعلیمات چې مسلمان نه د اسلام لار واغشته د شریعت لار واغشته داغي نقد سزا دا شوا چې د ظاهر جسم په لحاظ سره پښتوني مسلماني ذهن ټول د انګريز وي خبرې د انګريزانو د يهودو د فعلی وي معاشره کې ژوند د انګريزانو غوندې خوخي مذهب نه نفرت کوي د خواهشاتو مطابق ژوند دي چې څه خوخیا کوي د الله او د رسول تعلیمات اده دې محرومي د صحابو ژوند وګوره یو صحابي رضی الله عنه د سروزر غتمه په لاس کړي وا د سروزر غتمه سړی د پاره منه ده نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمای زما د امت په نارینو باندې سرزر حرام دي زما د امت په نارینو باندې سرزر حرام دي او زنانو ته جایز دي نو دا صحابي د تپته نو د غتمه په لاس کړي وا پیغمبر علیہ السلام او فرمایل زه په تاسو کې موجود ما او تاسو د خپل ګوتو نه د جهنم اور تاووي دا ګوت مې را واغشتو وی غرزول د صحابي مبارک د لاسه
چې وی غردوله بس صحابي خاموش شو. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پاسې د مجلس نه نو صحابه مبارک دې ملګری ته وی چې دا ګوتمه راواله او د کور بعضې نور بندګانو نه زنانو ته ورکا وی یو شی چې پیغمبر د خدای زما د ګوتو غورځولې یي از په کوم ګوتو راوالم زه دا نه راوچتوم. سبحان الله. ګینې قدر اغسته او کور کې چاله ورکړې دا جایز وو ناجایز نه وو خو دومره په سنتو په شریعت اسلامی او په تعلیمات نبویو باندې برابر وو. نن زمون بریتو تزړو شي تیرو زه بریت ساتم بس ساتم بد زما سر تور سر ګرځېدو تړو شي بس سر تور سر بګردم زما یو د کور بندره زمونږ استاد مور خور دا غیلو پټن نه خوخه نو نبی خو څوک به نشي بسرولې دا غي پرده او حجاب نه دی خوخ سو خو له وته چې پرده کوا نو دا د دین تابعداري نه ده خواهشات دي دا د نفس تابعداري ده د خپل خوخي تابعداري ده. د اسلام دا تعلیم دی چې سړی به برید ختمی د سړو لپاره دا حکم دی او دا د انسانیت تعلیم هم دی چې مسلمان نه وي که نه نو دی به د دې بره شونډې ویښته نه پرېږدي ځکه دا خو د ګیدړانو د پیشوګانو د کیرړو په دې شونډو خلو باندې داسې غیرت خو نه دی د کیرړي څونه غټ برید دي د پیشوګانو ګیدړانو درندگانو څونه غټ برید دي نو دا غیرت نه دی چې سړی دې برید وساتي او نه دا بهادري ده د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بهادر بل څوک شته دومره لوی بهادري الله ورکړې وه چې دشمن اسلام دشمن رسول بد میاشت په فاصله کې بت پیغمبر پاک لریو خود الله د رسول رعب په غراتلو پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم بلا اغازیتا د یوی میاشت په فاصله کې لریو رانږدې شوی بملانو دومره مزال بو خود الله د رسول په دشمنانو باندې با د پیغمبر کریم صلی الله علیه وسلم دبدبا رعب اتاریو او دی بیره کیو نبی علیہ السلام مبارک برید کټکړي. امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمای داغه شاگردان قاضی ابو یوسف او امام محمد رحمت الله علیه فرمای چې سنت طریقه دار چې سره برید توخري ختمي کی برید ساتل د مجوسو طریقه ده او روایاتو کې راغلي من لم ياخذ من شواربه فليس منا چا چې برید کټ نکړل ختم نه کغه زما امتی نه دی. نن موږ تاسو د خپل ذاتی خواهش لپاره څومره طریقې راشي بلاره ګوتمه به یو سړی په لاس کړي او حالانکه سړو د لپاره غوړه ده چې یو قسم ګوتمه موانه چي یو قسم نبی اسلام ګوتمه د چاندي یا چوری ده هغه باندې مهر په خط به مهر لګاو غوړه ده د سړی ګوتمو ته نه محتاج سړی الله سړی پیدا کړی خزو کار دی خو ځکه یو خاص انداز باندې تولنی مماسنی کم بیش د چاندی وی سړی ته دی گنجائش لري خو د سرو زرو منه ده د اوسپنې منه ده د پیتلو منه ده د زیړو منه ده په سړو باندې دا شی منه دی. اوس ډېر خلک دا د تقوا له مګني چې ډېر ګوتبه جوړي دا ډېر بزرګ سره دی
حالانکه دا جهل دی. دا شانتی والا زمونږ د دې پنسو دا حال د سړي لپاره دا حکم دی چې د سنت طریقه دا ده چې نیمې پنډۍ پورې پرتوګ اوچت کی، لنګ اوچت کی. که داسې نه وي نو چې دا ګیټۍ خو ښکاري یو لیش خو دې اوچت کړی وي د خپې نه چوالی، او دا ډیر ضروری شی دی. مانځه کې هم مانځه نه بارم چې د سړي ګیټۍ ښکاري. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی ما اسفل من الازار فی النار، کما کپڑا چې لاندې وي، ما اسفل من الكعبین من الازار فی النار، کما جاما کما ټوکړه کپڑا چې د ګیټو نه لاندې دا په اور د جهنم کې ده. بخاری شریف کې حدیث ته چې قارون کله تبا کېدو نو یو خدای سرتور سرو، او دویم دا چې د هغه ګیټۍ پټې وي. یو پیغمبر صلی الله علیه وسلم یا علیه السلام چرته سرتور سر نه دی ګرځېدلی، او یو پیغمبر هم ګیټۍ پټې نه دي ساتلي. علی التحقیق نو د نارینو لپاره دا حکم دی چې سړی وي په شرط دی اجړه نه وي، نری سړی مخنث نه خنثی مشکل نه زنانه نه، دا هغه به ګیټۍ ښکاري، برید به کټ کړي، ګیره به اوږدی. اوس برید اوږدول ګیره لنډول دا د مجوسو طریقه ده، او په موږ او تاسو دی الله خاص رحم وکړي. د بې علمۍ د وجې نه او د علم او د علماو نه د لرېوالي د وجې نه دا دومره ډېر کارونه د ګناه داسې دي چې په هغې کې زموږ جسماني هم تاوان دی، مالي هم تاوان دی، هېڅ څه فایده هم پکې نشته. او په سنتو کې دیني او اخروي او دنیوي ټولې ګټې دي. مثلا د بریتو دا ویښته چې دي دا جراثیم دي اصل کې، پدې کې چې دا کم زوت ګرځو او پدې هوا کې کمی بیماری وي، جراثیم وي، دا پدې وختو د بریتو کې انخلي او د انسان خولې ته ورنوځي د نجسم. دا شانتی کم وبسوکس کی یا بل شي او دا وخت پکې لګي دا زهريله شي شرعا او د انسان د تباہی ذریعہ ګرځي، د مختلفو بیمارو ذریعہ ګرځي. دیو جنا بریت خریل سنت تی ګیره بری ساتلی خان اگر ځان نه بیبي جوړه لګي چې ګیره مخره بریت مخره، دا مطلب مې نه دی. ګیره بری ساتلی دا د نارینو نه خلا عملا واجب دا، او خریل د ګیری ګناي کبیره ده، د زنا نه بدتره ګناه ده. برید بل کې کخرینا دومره هغه پورې په کینچي والا چې ستاد د شونډې دا سپینې سخ کارش د دین اوګدولي ناروا دي، حرام دي، حرام. نن موږ تاسو داسې دوستانم وي چې هغه دې لپاره د بار ملک نه تیل نه غواړي، داسې خر پېخ پیخي او سار وختي زه په دې دونه خواري کوم. د اسلام نظام چونکې نشته، د انګریز قانون دی، یعنې اول د دې سړي د برید خریل پکارو چې دلته کې لږ انسانیت راشي. ته غویی که انسان یې، چونکې دلته حکومت د اسلام خو بیخي نشته، انسانان هم نشته، اندیر نګري ده. په دې وجه مورخین لیکي چې اول ځل چا ګیره خریلې وه نو بادشاہ اسلام هغه د مرګ نه شړلی و چې دا دې کوم منکر شروع کو. نن موږ تاسو ګیرو پورې خندا شروع کړې ده،
ګيري پوری مسنون جامع پوری سنت پوری او دم مسلمان دی لا حول ولا قوة الا بالله دیکھی نا عقیده خرابیږي نه اسلام خرابیږي د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم سنت دشمن نه هغه تسبق ګوري حقیر وته ګوري د يهود او نصاراو یعنی انګريزانو پیرنګیانو هغه پیخیخ پلي په جامو کې په شکل کې په ثقافت کې په لباس کې په تعلیم کې په معیشت کې په سیاست کې او بریده د دین ته نقصان نه رسي لا حول ولا قوة الا بالله زما عزتمندو د زنانو د لپاره حکم دی چې داغي به پنسیخ کتای په به پټي وي اوس برعکس کار روان دی سړو پنسیخ کته کړی دي او دی بل صنف پنسیو چتی کړی دي سبحان الله مولانا محمد اشرف علی تانوی رحمت الله علیه یو ډیر ناشنا خبر لګل حضرت تانوی صاحب رحمت الله علیه فرمای چې کوم تاسو علما او تنکینو دینی مسائل تنکینو او علما سره تعلق نه ساتو نو نه دي ساتو نو ملي به څه خراب شي په ما دې سلام واچو زمي وعلیکم السلام کوا دې نه شو الله دې وبخه دوستاګون دي شکینی مونږ دون روزګارم چې بیا سوچونه کوم چې دا ولې ونه چې یا ولې یا شیطانت شروع کوم پوه شته رب العالمین پوه شته زموږ دون روزګار نه یو دې خبر یو ملام نه روزګار ده د علم اس نه خرابي قبل فرض کړه ټول مدرسې بندي شي خدای نه کی او دا درسونه بند شي او علما غلي شي صحیح دا یو جابر نظام راشي خدای دې نه راولي او ان شاء الله را بني شي رانا ان شاء الله کرا بشي تاسو مو سره مرګري ټول وای کړه یو سره وای چې دا علما به درس نه کوي مدرسې به بندي فلا فلا نو تاسو مو سره مرګري نه بچيږي ان شاء الله خو چلو کبل فرض کدا سي وشي بیا 50 کاله بعد خپل حشر وګوره چې دا څوک پیدا کیږي دا به کوم مذهب ولي دری به عقیده صحیح وی بخور پیجنی مور به پیجنی حلال حرام به پیجنی دا خود علم مناریش ته د علم مینارونه شتا مدارس شتا علما شتا د قران درسونه شتا نو هغه سنا سره انسان وخت رسی د زنانو وخت زید سړو وخت زید ماشومان وخت زی او دا غیب وجه سنا سپوها خلکو کی پیدا کی په دې وجه عزت مندو دین چې کله یو قوم کې پیدا کیږي نو د هغه پوها پیدا کیږي چې پوها دا دین نه دینم نه به او یو قوم نه چې دین اوچتیږي نو دا دین علم اوچتیږي پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي الله پاک بدا علم دا سه نه اخلي چې دا سه اوچت کی وایي او تاسو ورته ګورئ بلکې علم چې اخلي نو عالمان به واخلي ولكن يقبضه بقبض العلماء الله پاک بدا علم اوچتای او اخلی به د عالمانو پاغستلو سرا تر دې چې په معاشره کې به عالم پاتې نشي خلق به یو جاهل او بے علم سره ځان مشرکی او دی به بیا داغه نه تپوس کوي هغه به بے علمۍ سره دی ته جواب ورکړي نو په خپل بم گمراه کیږي او نور بم ځان سره گمراه کوي الله پاک دې موږ تاسو د دلالت نو ساتي د گمراهونه نو دا بعض خبرې په ښکارا باندې موږ تاسو ته وړې ښکاری لیکن اجر او ثواب هم ډېری او فائدہ هم ډېری لکه بڑے وهل د یو موټي او د یو قبضي برابر ګیره ساتل دا اسلامی شکل دی
مسلمان په ظاهر باندې په اسلام برابرۍ او دغه شانته سر پټ ساتل په دې وطن کې چې تر څو پورې انګريز خپل مردار قدم نو اخه نو سرتور سر سوکم نو حتی چې بادشاہان ابم سرتور سر نو د تیلی تاج به په سر کړو د تیلی پټکې په سر کړو ډېر خرچه به په کړې و لیکن سرتور سر تاسو ماته د انګريز نمخ کې څوک نشي کولای دا خو چې برتانیا مردار او انګريز مردار راغی نو زمونږ د بوډاګانو نم ټوپه لړکړي او د زنانو نه لوپټي او صادرې لړکړي بلکې دې صادر تا او لوپټي ته د ترقۍ لپاره رکاوټ وي وای چې دا شیخانو مولیان مونږ ترقۍ ته نه پری ترقۍ دې ته وای چې دا پرده ختم شي حجاب ختم شي حلال حرام ختم شي نکاح او زنا یو شي ولا اعوذ بالله دې دغه خلق مغرب پرست دا ته دې ترقی وي حالانکه دا د زناور ژوند دی علماء د مثال په تور یو واقعه لیکل ده یو بادشاہ د علماء سره ډېر مینه ساتله او هغه به د علماء کرام ملمان کول او دا غي خبره به خلکو ته خورولې نو دته چاوي چې دا هوتا ډېر زیات نقصان وکړو صرف دا مولیان راولي او ټول خزانه دې په مولیانو تشکړه علماء کرام ملکی چې دا د زویو نو دې بادشاہ دا شاهزاده پویولو نو دو چیلی وساتل چیلی وساتل پکور کې وسرو تر دې چې دا ډیر شو بچی وروړل او دې به خصمانه کوله خو خدمت وکاو بل ورځ دا چیله غټ شو بچي او په دې مور ورغه او چې شي غسل غه وسره وک دا بچا دې دوی ته وي دا وګوره کړه دا چیله خو د دې زویره او دا د مور دا او دا کار دی وسره کوي وای دا ولي کوي وای دا ځکه کوي چې په دې کې مولیان نشته په دې کې مولیان نشته چې دا تمیز وته خو چې دا حلال دي دا حرام دي دا زنا ده دا نکاح ده دا عزت ده دا بے عزتی ده دا حیا به حیا دا خو علماء خي دا خو د مور په ګډه کې نزد کی گزده کیږي دا اصل کې په قران مجید کې دي په احادیث کې دي او قران چا په سرا کوزيږي نه چې دائم او دا حکم می دا دی دا مسله می دا سره دې لپاره به یو بندا او کس زمو استغوندې پکاري چې هغه د دې کتاب نه خبري او د دې پرانا کې موت ته خبرېږي نو د غرنا په موت ته منتقل کیږي په دې وجه حسن بصری رحمت الله علیه فرمای لولا العلماء لکان الناس مثل البهائم که په معاشره کې عالمان نه وي دا خلق به د درندگانو غوندي د زناورو غوندي اوس ته خیال وکړه یو سړی د استاد وی د استاد کشر دی او هغه علما سره کینی دا هغه اخلاق ته وګوره او مستاذ وی بیبل ابا نکینی دا هغه خو ته وګوره خامخا به د صحبت یو فرق پدې کې وي نو گزارش دا کوم دوستانو چې د دین تعلیم دی چې سرتور سربت د مانځنه بغیر هم نه ګرځي او د مانځه په حالت کې ډیره ضروری ده چا صحابه کرامو کې
سرتور سرمون نه کړي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه سرتور سرمون نه نقل شوی سوا د حالت د احرام نه. په حالت د احرام کې دا ګندلې جامې من دي سړي لپاره، دو صادر ځان نه توګړي، یو لنګ او یو د کمیس په ځای توګړي، نو په هغه کې خپې پټول، جرابي اچول، دستانی اچول، سر پټول، مخ پټول، دا من دي. د دین علاوه نبی کریم صلی الله علیه وسلم چرته سرتور سرمون نه کړي. بلکې زموږ فقها وایي چې یو سره گواهی تراشي اسلامی عدالت ته، اسلامی عدالت ته یو سره گواهی تراشي او ته سرتور سرو نور پار سره برابرو. په ډیرو وختونو کې به په دې سرتور سر کېدو د شهادت رد کیږي، د گواهی معتبر نه ده. فقهاوی سرتور سر ګرځیل دا د سپکو خلکو کار دی. نن زموږ ذهن دار چې پټکي او ټوپۍ په سرول نعوذ بالله دا د سپکو خلکو کار دی. مونږ ته دسه تعلیم را کولې کېږي، دسه مهنت را باندې شروع ده، پټه رغټه ساته په ټوله دنیا کې مسلمانانو باندې. دا ډېر د افسوس خبره ده. دا شانتي تعلیمات د دین دي په جامو کې چې د سړي جامې به د نارینو په شانتي، دا سرنګ بنا غوندي چې د خزو سره خاصي کچا رنگ، دا سه جامې بنا چې تنګي وي او د وجود د اندامونو غټواله وړوکواله ښکارا کوي. دا بسړي هم او زنانه هم. زنانه به د نارینو په شانتي جامې نشستو برخاست نه کوي او نارینه به د زنانو غوندي جامې چول خوې خصلت روش او نشستو برخاست نه کوي. د الله پیغمبر فرمایي کم سړی چې د خزو سره پیخي کوي، د خزو سره ځان مشابه کوي، په دې الله لعنت دی. او کوم زنانه چې د سړو سره ځان مشابه کوي، د سړیو په لاس کې موبایل نیولې او روانه راشي او بے پرده را، په دې د الله لعنت دی. الله دې موږ تاسو ټول مسلمانان د لعنت نو ساتي. لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال. کوم سړی چې د خود سردان مشابه کوي، سړی له پنسیخ کده غړي، سړی او کریمونه لګي، سبحان الله. تاسو کریم نه پیژنئ، بخیر نه پیژنئ، تاسو خو بس نران یې نران. اوسنی لکان به د بيدي معافي ټول نه د سار وخت چې کریمونه لګي بار نه راځي، بار نه راځي. او چې دې زین تلار شي محمد ولی استاد ته بل جده بل جده ناګه تنگ کړي چې دا ولې نه وروړي، دا ولې نه وروړي، دا ولې نه وروړي. حالانکه دا محمد ولی استاد یا بل استاد دل تناز دا شی دی مکه نو خدا دې خلکو په وروړه دا شي نو ګوره سړی خدای سړی پیدا کړی دی. سړی د پاره کریم لګول ناروا دي، او زنانه دی لګي، د زنانو لپاره اجازه شته ده، خو خود لپاره اجازه ده، سړو لپاره اجازه نشته. دا شانتي سړی په ګیره خسته کیږي. روایتو کې راغلي دي چې الله پاک یو ډله د فرشتو پیدا کړی ده او دا غي د پیدایش سره تر قیامت دا غي دا وظیفه ده. سبحان من زین الرجال باللحى والنساء بالزوائب. پاک دې هغه ذات چې سړولې په ګیره خایس ور کړی دی او خزولې په کمسای باندې خایست ور کړی دی. خزې د پاره دا ناروا دي چې دا غي وخت کولوي، دا به غټه کوي کمسای کوي به لکه په خوا خلکو کمسای پیجندله. استاد پونی پیجنې کمسای نه پیجنې کنه.
د زنانو لپاره سنت مؤکد دي چې وخته به کم سي کړي او چې څنګه د عورت غلیظه پرده ساتي د څه بد خپل وختم پرده ساتي د یو زنانه چې وخته ښکاری داسې مثال دی لکه د تشو مچازو زی چې ښکاری دا دین دی دا اسلام دی دا سړو له بکار دی بابا له بکار دی پلار له بکار دی لالا له بکار دی چې زنانو ته وای او دا موبایل والد دي خلکونه ګینه کار ډېر خراب شي کار خاصه خراب دی الله دې رحم وکي خو کدا سپیړه موبایل کور کیو نو زموږ تقریر څه پیدا نشته سی ټیم پاس شو دا مونږ هم لګي تاسو هم لګي یو خبره ته کوم ها وګم زه حکومت نو چې خدای ته خبر راشي کنه الله نړۍ راضي الحمدلله چې ډېر خزر ډېر راکړي ادا د الله رحم دی د یو الله او د یو الله طاقت دی مون کمزوري امام انقلاب عبید الله سیندی رحمت الله علیه الله دې په قبر لا متناهی انوارات نازل کی ادم مولانا احمد علی لاہوری رحمت الله علیه استاد ادا انګريز خلاف ډېر لوی قرباني ورګړي او مسلمان دی وخت ویم دیتا چې دې زمانہ کې د انګريز خلاف خبره نه کوي په ایمان دی ویریږي دا د دجال د فوجي سره ممبر توخه دی د انګريز مقابله نه کوي د انګريز ثقافت داغه سیاست داغه کلچر داغه تعلیم مچازونه زهريله شعر دنیا تباہ کړی د دجال سره او کته نه بيږي بیا راشه سره چې پوي دې کوم مونږ د خردجال دشمنان یو الحمدلله ځکه د عیسی علی السلام ملګریو د محمد رسول الله امتیان یو نو مونږ دجالی تهذیب په یو مین کې چې وسوشي کنه نشو برداشت کوله یو مین د پاره بهرحال دوستانو انقلاب د لوی شهر راځي دنیا کې نو مولانا سیندی رحمت الله علیه د جمعات مخې ته چونترا وای ته ډډه والے وا اړې سورې شه د مسلمانانو لاسه اړې جیرونه هم خړلیو دماغ کې فرق راغلو داغه شاګرد او د خپل زمانه لوی ولی الله مولانا احمد علی لاہوری صاحب د جمی پورس تقریر کو او پای کې داسې خبر کوي راځه کومه چې دا پرده دا او د سره نکاح کیږي او د سره نه کیږي او زنانه په دې وخت کې کور ته بار وته شي کورنا دې صورت کې نشي وتلې سیندی سے وہی دیوانہ ہو گیا ہے اس کی دماغ میں فرق ہے ادا مولا لیوانے دے چلا لگیا ممبر مانی چې دا پرده دا او دا خبره ټیک نه ده ظاهر لیوانے خود دو کسان سره ناس تو خاص خادمانی کیوں یہ تو قرآن میں ہے حدیث میں بالکل قرآن و سنت میں تو ہے لیکن اس مولوی کو پتہ نہیں ہے کہ اس ملک پر انگریز سامراج کا انقلاب آنے والا ہے انگریز دومره محنت کوي لګیا رہے چاہے کہ با پردہ سکے چې خلق بخپل خویاندو میاندو سره زنا کوي اول د انگریز دجال مخنیوي پکار دی د انگریز دجال مخنیوي چې نشي کولای نو کم از کم خپل کور خو د انگریزانو د پیخونو ساته کنه خپل جماعت خو مو ساتو کنه کنه شو ساتلې په یو دو کسانو باندې خو د اسلام خبرې ومنو کنه مو مسلمانان والحمدلله نو تاسو خدمت کې گزارش کوم کا کور کې لګ امن غواړي نو دا سپیړه موبایل خواړو ضرورت نشته خو که بیا می یو مشر زنانه سره یو ورکوټه موبایل خیر دی خدا غټ موبایل کور نه لري گئی ګنه دا واړه بم خراب شي دا ماشومان نورم خرابي دا سي خبره ووري زمون کورونو کې وړونه چې حیران بشي ډېری زنانه دا سي خواندې میانه چې ماشوم بجړا شي زر موبایل ورکی اوس نه په موبایل عادت کړی دا ډېر زهريله شی دی دوستانو الله پاک دې زموږ استاد د بچو حفاظت وکړي الله پاک دې زموږ استاد د کورونو حفاظت وکړي او الله پاک دې د هر مسلمان حفاظت وکړي دا شیزونه کوي نو بیا ګوره حفاظتونه نشته ښا ځکه انګريز زموږ ارث کتلی دي وای کدینا حیا وانلو نو دې زموږ په خبره نه راځي نو انګريز ظالم زموږ نه حیا اخلي لګیاره او د الله پیغمبر فرمایي
چې حیا د ایمان د ټول نه غټ شاخ دی الحیاء شعبة من الايمان د ټول شاخونو د ایمان تعلق د حیا سره دی او د الله پاک پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای اذا لم تستحي فاصنع ما شئت کله چې درنه حیا لاړه چې څه کې هغه کوا الله پاک دې موږ تاسو د بے حیاي نو ساتي ټول امت دې الله پاک او ساتي نو د خپل حیا بچو چې کو نو کور ته ګورې دا شی کوشش وکړي کم نه وروړي ماشاءالله او کچرته خطا شوی نو دا څه په طریقه باندې لري کوي دی وړونه الله دې موږ تاسو حفاظت وکړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین